د غرونو منځ کې یو وړوکی شانتې کلی آباد و چې په هغې کې به خلکو ساده زندګي تېروله. په دغه کلي کې یو غریب هلک اوسېدو چې د هغه نوم حمزه و. د حمزه عمر 10 کاله و، خو د کور ذمهوارو د هغه عمر سیوا کړی و. د هغه پلار وفات شوی و او هغه به اوس د خپلې مور سره په یو کچه کور کې اوسېدو. مور به ټوله ورځ د پردو خلکو کپړې ګنډلې او حمزه به ټوله ورځ لرګي خرڅول. د هغوی زندګي اسانه نه وه، خو په زړه کې صبر و. یو ورځ په کلي کې اچانک شور شو. چودري اعلان وکړو زما یو قیمتي صندوق ورک شوی دی، که چا ما له هغه راوړو هغه له به زه ډېر غټ انعام ورکوم. نو د خلکو په سترګو کې لالچ پیدا شو. ټول خلک د صندوق په تلاش کې ووته او خلکو به وی په هغې کې ډېر زیات سره زر دی. هم په دغه ماښام حمزه په غرونو کې لرګي جمع کول. نو اچانک د حمزه نظر د وړو اونو شاته په یو څیز باندې ولګېدو. نو هغه په مزه مزه هغې له خواله ورغو او چې ویې کتو نو یو پخوانی د لرګي صندوق پروت و. نو د هغه زړه په درزېدو شو او په زړه کې ووی دا خو هغه صندوق نه دی. نو هغه په یره یره هغه صندوق کولو کو او چې صندوق کې وکتو نو په هغې کې د سرو زرو سکې پرتې وې. نو هغه حیران شو، دا دومره سره زر. د هغه د مور ټولې پریشانۍ ختمېدې شوې. غریبي، بیماري او تنګي ټول هر څه بدلېدې شو. نو په دغه ټیم د هغه په زړه کې یو دوه اوازونه تاوېده. یو دا و چې دا ستا قسمت دی، بس دا صندوق ځان سره که. او دویم دا و چې دا ستا امانت نه دی، واپس یې کېږده. حمزه د دې وجې ټوله شپه خوب ونه خو او اخر مجبوره شو او مور ته ټول کهاني ووی. مور یې په خاموشۍ باندې د هغه ټوله کهاني واورېده او بیا یې ووی زویه غریبي د شرم خبره نه ده، خو بېایمانه کېدل د ټولو نه زیاته غریبي ده. د الفاظ د حمزه په زړه کې پرېوته. په بل سهار حمزه دا فیصله وکړه او هغه صندوق یې واخیستو او د چودري کور ته یې یوړو. نو ټول خلک حیرانه شو. چودري هغه صندوق کولو کو او هغه د سرو زرو سکې یې وشمارلې، نو ټول یې پوره وې. نو چودري حمزه طرف ته وکتو او وی تا خو دا صندوق نه دی کولو کړی. نو حمزه سترګې ښکته کړې او وی او ما کولو کړی دی، خو یوه سکه مې ترې هم نه ده اخیستې. نو خلکو یې په غوږونو کې یو بل سره خبرې کولې چې دې څومره غټ کمکل دی، دا دومره سره زر یې پرېښوده. نو چودري په خندا شو او د ټولو په مخ کې اعلان وکړو دا صندوق ما په خپله ایښی و. ما په کلي کې یو ایمانداره شخص را پیدا کولو. ټول خلک حیران شو او نن ما ته هغه کس میلو شو. نو هغه د حمزه په اوږه باندې لاس کېښودو. زویه دا د سرو زرو سکې نقلي وي، خو ستا ایمانداري اصلي ده. د هغې ورځ نه پس د حمزه زندګي بدله شوه. چودري د هغه د تعلیم خرچه واخیسته. وخت تېرېدو سره سره هغه غریب هلک اوس یو تعلیم یافته او با عزته انسان جوړ شو. هغه په کلي کې د ماشومانو دپاره یو وړوکی سکول کولو کو چې په هغې کې به هغه ماشومانو ته صرف کتابونه نه بلکې د ښه اخلاقو او د ایماندارۍ سبق ورکولو. او چې کله به یو ماشوم د هغه نه تپوس وکړو که چېرې تا هغه سره زر ځان سره ایښي وو، نو هغه به مسکی شو او ورته به ووی سره زر خو به کله ناکله ختم شي، خو ایمانداري د همیشه دپاره وي. یاد ساتئ، دولت انسان مالداره کوي نه، خو ښه کردار انسان نه غټ سړی جوړوي. او چې څوک هم د امانت حفاظت کوي نو هغه اصل کې کامیاب وي. ملګرو که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.